امریکایي پوځیانو پر هلمند کې پر طالبانو ډیر خطرناک هوایي بریدونه کړي دي. دا چې هلمند کې طالبانو ته څومره مرګ ژوبله د امریکایانو لخوا اوښتې ده، طالبانو څنګه سرغړونه کړې ده، امریکایانو تازه څه ویلي دي، په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. امریکا د خپلو سرتیرو د وتلو پر مهال هم د هلمند په لښکرګاه ښار کې پر طالبانو برید کړی. د امریکایي پوځ بې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په دې وروستیو کې د امریکا هوایي ځواکونو پر طالبانو بریدونه کړي او یا د ډلې ته یې درانه تلفات اړولي دي. د سرچینې په وینا امریکایي پوځیانو له افغان ځواکونو سره د شوې هوکړې له مخې پر طالبانو بریدونه کړي او خپلو ملاتړ ته دوام ورکوي. د پینټاګون ویان جان کربي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې له افغان پوځ څخه به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. باید یادونه وشي چې افغان ځواکونه په دې وروستیو کې هلمند ولایت کې طالبانو ته ډیره سخته مرګ ژوبله اړولې ده. طالبانو هم په دې وروستیو کې پر ملکي وګړو د تلفاتو کچه لوړه کړې ده او د دوی له کورو څخه د پټنځایونو په توګه کار اخلي. دغه راز تېره ورځ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هلمند کې دوی ته د تلفاتو اوښتو له امله رسنیو ته ګواښ کړی چې دوی ته د اوښتې مرګ ژوبلې خبرونه دې نه خپروي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.